سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. نیمروز کې د طالبانو د برید له امله 6 پولیس وژل شوي او د چخانسور د امنیه قومندان په شمول لسګونه نور ټپیان دي. پکتیا کې د کمپاین عسکرو یو دیني عالم له تښتولو وروسته وژلی دی. افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر له 15,000 کسانو واوښت. طالبانو په بلخ ولایت کې له خپل زندان څخه د کابل ادارې 14 تنه عسکر او پولیس خوشي کړي دي. ترکیه کې د توغندیز برید له امله سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د امریکا ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د شیکاګو ایالت امنیت تر افغانستان څخه ډیر خراب دی. سوریه کې اسرائیلو د سپاه پاسداران ځواکونو په قرارګاهو توغندیز بریدونه کړي دي. روسیه وايي د بندیانو تر خلاصون وړاندې د افغانستان په اړه هره ناسته او طرحه بې معنا ده. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي که غني د سولې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي طالبان به یې واکمني ړنګه کړي. د خبرونو پای.